زه یم ابرار، تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار چینل. په نن ویډیو کې به زه تاسو دوستانو در وښیم چې په واټساپ کې اوږد شی اوږد فایل څنګه استوئ. خوا که هغه فایل هغه اوږد دا ویډیو یي که اډیو یي، خوا که 15 جی بي 4 جی بي 2 جی بي 1 جی بي 1 جی بي تاسو استولی سئ. دې دپاره سمپلي واټساپ ته راځم. چې کله واټساپ ته رالم په آخر د کیمرې ورڅنګ ته چې کوم نشان دی پر دغه باندې به تاسو کلیک وکئ. نو دلته مختلف قسمه اپشنونه تاسو ته راځي. تاسو به راسئ ډاکومنټ چې کوم اپشن دی پر دې باندې به کلیک وکئ. اوس په دې کې چې کوم اول اپشن دی براوز ادر پر دغه باندې به تاسو کلیک وکئ. چې کله مو کلیک وکئ نو په دې کې چې ستاسو هر څومره اوږده ویډیو وي هر څومره اوږده ویډیو یي تاسو هغه استولی سئ. خوا که هغه 1 جی بي 2 جی بي 3 جی بي 4 جی بي. ګوره زما په دې دغه کې ویډیو کې تاسو وینئ چې دا ویډیو نه 8 ام بي ده. اوس زه دا استوم. نو کله چې دا ما سینډ پر ووهلی دا د روانه سوه دا ویډیو استول کېږي. اوس که چیرې تاسو اډیو اوږده استوئ څنګه بیا استوئ؟ بیا به دا اپشن ته راځئ. کله دا اپشن ته راځئ ډاکومنټ اپشن ته به راځئ. چې کله ډاکومنټ اپشن ته رالاست اول اپشن براوز چې کله رالاست اوس دا خو ویډیو وي دا په کونج کې چې 3 نشانونه دي پر دې باندې به تاسو کلیک وکئ. چې کله مو دلته کلیک وکئ ګوره دلته د اډیو هغه اپشن لیکلی دی پر دې باندې به تاسو سمپل کلیک وکئ چې هر اډیو تاسو هغه په کار وه هغه استولی سئ. مثلا دغه اډیو ده بس سینډ پر ووهئ. چې کله مو سینډ پر ووهلی دا اډیو روانه سوه. ګوره دا ویډیو نه 8 ام بي ده دا اډیو 9 ام بي ده. چې هر څومره اوږده اډیو یې استولی سئ او چې هر څومره اوږده ویډیو یي خوا 1 جی بي 2 جی بي 3 4 5 جی بي ګوره دا ده هغه سینډ سوه واستول سوه. نو دوستانو ستاسو څخه هیله کوو که چیرې تاسو زموږ ټیکنیکل ابرار چینل سبسکرایب کړی نه یي سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ. که چیرې پوښتنه لرئ پوښتنه په کمنټ کې کولی سئ. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې تاسو ته هغه پوښتنه په ویډیویي بڼه درته جواب کوو. نو پر خدای مو سپارو. ډېره مننه.